سلامونه. ځینو کورنۍ کې مولیدلی چې مور خپل کشر زوی ته وایي زوی سبزی ولې نه خوري، هغه په جواب کې وایي چې لالای ولې نه خوري. که څه هم له ظاهره دا یو ډیره عادي خبره ده، خو په اصل کې دا یو سیاسي فلسفي موضوع ده چې په انګلیسي کې ورته وټابوټیزم وایي. په پښتو او دری کې ورته مترادف کلمې نه لرو، خو دا به تاسو اکثرا د چالاکو او فریبکارو سیاسيونو نه ډیر اوریدلی وي. وټابوټیزم د ځان په حق خودلو یو موثر تکتیک ده چې نن سبا په ټول نړۍ کې او خاصتا زمونږ په هیواد کې ډیر رواج شوی دی. سیاسون، رسنۍ او حتی عادي خلک په خپل بحثونو کې د همدغه وټابوټیزم د مغالطې څخه کار اخلي. What about the alt left that came charging at the, as you say, the alt right? In America, we call what you're doing now whataboutism. What about this? What about that? It's a way of not answering the question. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why do you think our country's so innocent? It is a depressingly effective tool. ګورئ، که یو کس ووایي چې راځي د حیواناتو د ژوند او ستونزو په اړه فکر وکړو او د هغوی د مرزونو د مخنیوي په خاطر یو لړ اقدامات ترسره کړو ترڅو حیوانات هوسا ژوند ولري، ځکه حیوانات هم لکه د انسانانو په شکل ژوندۍ موجودات دي، احساسات لري، استراب او ویره حس کولای شي. خو په مقابل کې بل شخص وایي چې ته د انسانانو د درد او رنځ په اړه ولې فکر نه کوي چې د حیواناتو غم په سر اغستې. هغه انسانان ته هیڅ ارزښت نه لري چې په جنگ ځپلو هیوادونو کې کړيږي، زوريږي او خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي، خو ته د حیواناتو خبرې کوي. که نوري هم درته واضح کړم، تاسو به د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبري اوریدلې وي چې خبريال ترې نه پوښتنه وکړي چې د افغانستان د جنونو د مکتبونو دروازې به کله پرانیستل شي. خو فضل الرحمن په واسطه دي چې د سوال جواب ورکړي موضوع بلې خواته وړي او ډیر ماشومانه جواب ورکوي. وایي چې په فلسطین کې جنگ روان دی، د فلسطین په ماشومانو باندې بمباري کیږي. تاسو ته د اسرایل دا وحشتونه نه ښکاري چې تاسو د افغان جنونو د تعلیم غم وړي چې زبا چې کوم په فلسطین باندې په غزا باندې بمبارانه کیږي او په دې کې به 22,000 بے ګناه خلک او په هغه کې به 70% بچي او خزه به یو مې دی یو د هغو بمباري کې هم چې انسان کشي ده، نسل کشي ده او یو جنگي جرم ده. په دغه ماحول کې هم خلک وایي چې افغانستان کې بچي جنګ سبق ورنه کوي. اصل خو د خمس سوچو کې کوي. عین پښتنه د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقینه هم وشوه چې هغه هم ورته جواب ورکړ. اوس خو مسر خلاص شوی وي چې دغه اشخاص د وټابوټیزم د مغالطې څخه کار اخلي. په اسرائیل کې مثلا خزو باندې بندیز نشته د چې مکتب ته نزي. دا په فلسطین کې شاوخوا 14,000 خزي په شهادت ورسولې، تر 100,000 زیات ماشومان شهیدان کړو، یو لوکاویا یو لوکاتیا زره کورنۍ له خاور سره خاور کړي، 2 میلیون انسانان به کور کړو. دا خزي نست دي، دا ماشومان نه دي. آیا سکور رنګ سی ځوان ځین واخستل بیا تعلیم کېدای؟ د دې مغالطې میکانیزم د څه دی چې یو شخص ستاسو د سوال په مقابل کې یو بل موضوع چې ستاسو سوال ته ورتواله ولري مقایسه کوي او دواړه پر رقابت کې اچوي. دا چې دویمه موضوع هم پر خپل ځای ډیره اساسه او مهمه وي، د دې سبب کیږي چې اوریدونکو د اصلي موضوع څخه غافل پاتې شي او په نتیجه کې بحث انحراف مومي. د وټابوټیزم اصلي هدف دا دی چې یو فرعي موضوع د سیاسي سوداګر له لوري د سم مطرح کیږي چې دا د اصلي موضوع په شان ده او خلکو ته ښایي چې دا موضوع هم ډیره مهمه ده ترڅو د خلکو فکر بلې خواته واړوي. د وټابوټیزم په مغالطه کې د انسانانو جنایتونه او جرمونه پرته د هغوی د جغرافیوي موقعیت او شرایطو په لیدو سره یو بل سره پرتله کیږي. د دې معنی څه ده؟ ګورئ، یو شخص په افغانستان کې قتل کوي، بل شخص په اروپا یا امریکا کې قتل کوي. د دوی ترشا شاید علتونه متفاوت وي، خو د وټابوټیزم په مغالطه کې پرته لدی چې د دوی جغرافیوي موقعیت او علتونه په نظر کې ونیول شي، ټول ته په یو سترګه ګوري. د وټابوټیزم د تکتیک په کارولو سره افراد او ډلې خپل مسولیتونه د نورو پر غاړه اچوي، خاصتا هغه وخت چې پر دوی باندې انتقاد وشي او دا د دې سبب کیږي چې د انحراف، انکار او د تیښتې کلتور رامنځته کړي. مشهور بریتانوي لیکوال ایډورډ لوکس په خپل کتاب د نیو کولډ وار کې د موضوع ته ډیره ښه اشاره کړې. ویلي دي کله چې په شوروي اتحاد باندې انتقادونه وشول، هغه به دغه انتقادونو د مخنیوي په خاطر د دې تکتیک نه کار اخیستلو او د لویدیز نیمګړتیاو ته به کوتنیوله. لوکس وټابوټیزم یو منفي تبلیغاتي وسیله ګڼلې او ویلي دي چې په دې سره د اوریدونکو پام له اصلي موضوع څخه اوړي او د انتقاد په وړاندې دا یو ستر خنډ ده.
سیاسي وټابوټیزم هغه وخت ډیر رواج شو کله چې د شوروي اتحاد په مظاهرچیانو باندې ډیر ظلمونه کول، خاصتا د قزاقستان او ازبکستان په مظاهرچیانو باندې. کله به چې کوم خبريال دغه جنایاتو په اړه د شوروي اتحاد د کوم چارواکي نه پوښتنه کوله، هغه په جواب کې ویل چې تاسو فلانکې هیواد ولې هیر کړی چې امپریالیست دی او هر څه استعمار کړی دي، په خپل خلکو ظلمونه کوي، خو تاسو صرف موږ ته ګوته نیسئ. جولیا ایافي روسیو الاصل امریکایي لیکواله په خپل مقالو کې شوروي اتحاد په دې تورن کړه چې هغوی و ایس کله انتقادونو ته جواب نه ویلو او دغه تکتیک په استفاده سره به موضوع بل خواته وړله. که په عامه اصطلاح درته وایم وټابوټیزم په سیاسي خبرو اترو کې وبخړول دي. خلاصه وټابوټیزم یو بهانه او د خلکو تیرويستنه ده، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په زرهاو جرمونه او جنایتونه چې په مختلفو هیوادونو کې واقع کیږي همزمان ټولو ته رسیدګي وشي. د پرمختګ او رفاه لپاره لازمه ده چې مسایل په یو مشخص دوران کې تر پوښتنې او انتقاد لاندې ونیسو. د سینې کې چې یو پیخه د بل پیخه سره پرتله کړو، پرته لدی چې د هغه مشخصات مطالعه کړو او د بحث د انحراف په خاطر د وټابوټیزم تکتیک وکړو. مونږ نه متوجي کیږو دغه مغالطې سره مونږ هر ورځ مخ کیږو. د پاکستان مثال دروخلی ک په ټولنیزو شبکو کې څوک د پښتنو او بلوچو د حق لپاره پوسټ وکړي 100 رقمه کمنټ به درته وشي چې ته د فلسطین د مسلمانانو په اړه ولې فکر نه کوي چې د پښتنو او بلوچو غم وړي، او یا په کشمیر کې چې هر ورځ بې ګناه مسلمانان وژل کیږي ولې د هغې په اړه خپل غږ نه جګوي. البته دا نه چې زه د فلسطین او نورو مظلومانو سره همدردي نه لرم او یا د ظالم په ظلم باندې خاموش یم، خو هر موضوع خپل ځان ته ځای او وخت لري. باید ووایم وټابوټیزم ټولنه د سه حالت ته ټیلوهي چې په هغه کې د انتقاد فرهنګ وژني او هیڅوک به د خپل مسولیت جوابګو نه وسی او د دې تکتیک نه به استفاده کوي چې بحث بل خواته ویسي. په یاد به مو وي چې په 2019 او 2020 میلادي کلونو کې د چین حکومت په هنګ کې د جمهوریت خواهانو په مظاهرچیانو باندې سخت تشدد وکړ چې دغه تشددونه د بشري سازمانونو د سختو نیوکو سره مخ شول. خو چینایي ډیپلوماټ او د خارجه وزارت وایاند جایلی جان په یوه ځدی چې دغه انتقادونو ته جواب ووایي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې I can't breathe، یعنی زه سانه شم غسل. دای په امریکا کې د تورپوستي جورج فلوید پیښته اشاره و چې په 2020 میلادي کال کې د سپین پوستي پولیس ډایرک شلون لخوا په دې وژل شو چې د $100 جعلي نوټ یې کارولو. شلون د تورپوستي فلوید پر غاړه په خیخه و چې فلوید په تکرار سره ویل زه ستانه شم غسلای او په 9 دقیقو کې یې سا ورکړه. د دې وروسته په امریکا کې د تورپوستو ستر مظاهره وشوي چې دغه مظاهرو اصلي شعار هم داو چې I can't breathe او امریکای په نژادي تعصباتو تورانه کړه. که څه هم په امریکا کې د قضیې ته رسیدګي وشوه، ډایرک شلون او ورسره نور تورن اشخاص محاکمه شول، خو دا د دې دلیل نشي کېدای چې چینایي چارواکي ووایي په امریکا کې تعصبات دي نو ځکه موږ په مظاهرچیانو تشدد کوو. البته د فلوید قضیه هم په خپل ځای مهمه او اساسه ده، خو چینایي چارواکي باید د خپل مسولیت په دایره کې جواب کووسی. د سینې کې چې په دغه وسیله ځان مبرر وګڼي. دا نو هغه قصه شو چې یو باغوان په خپل باغ کې غل په غلا گیر ک. ته پوښتنه وکړه چې ته ولې زما له باغ غلا کوي؟ هغه په جواب کې وویل چې ته ولې خپل خزه ته سپلای نه اخلي. فلسطین کې شاوخوا 14,000 خزې په شهادت ورسولې. په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط وروسته دا موضوع بیخي عامه شوې ده او باید ومنو چې زمونږ ولس هم دغه مغالطې ښکار شوی. ولس چې پر طالب باندې څومره جدي نیوکې هم وکړي، خو دغه ډلې چارواکي دغه تکتیک نه کار اخلي او ځان له مسولیت خلاصوي. خو طالب د خلکو سترګو ته خاورې ورشيندي او ځان مبرر غني. کترې پښتنه وشي چې ولې ساسي په وخت کې فساد ده، ولې په هر سکتور کې واسطه بازی ده او یا ولې د معدن په قراردادونو کې شفافیت نه لیدل کیږي. نو درلنده وکړي چې په جمهوریت کې هم فساد وو او د یوې ولسوالۍ خلکو ټول دولتي ادارې نیولې وي، هغه وخت مو ولې انتقاد یا نیوکه نه کوله؟ سره لدی چې هغه وخت ډیر مشکلات هم ول، خو بیا هم څوک د نیوکو نه ډاریدل او د بیان ازادي و، هر چا خپل غږ پورته کولای شو. هغه وخت و مشهور رسنیو چارواکي دعوت کول، ترې به پوښتنې کولې، انتقادات به پرې کول. هغه بیا بیل موضوع ده چې دغه انتقادات ته رسیدګي کېده او کنه. خو تاسو اوس وګورئ، آیا امیر مولیدلای؟ هغه خو بیا لري خبره ده چې دا د راشي خپل ولسته د انتقاداتو او د سوالونو جواب ووایي. اوس هم په هیواد کې رسنۍ فعالیت کوي، خو د حاکم ډلې د بشپړ کنټرول لاندې دي. څوک په طالب نیوکه نشي کولای. که بیا هم په طالب باندې څوک په ټولنیزو شبکو کې انتقاد وکړي، هغوی د وټابوټیزم د تکتیک نه کار اخلي او خپل مسولیت په تیر نظام اچوي او بحث بل خواته وړي.
ستاسو په یاد وي اوسنۍ ترهګرې ډلې په جمهوریت کې انتحار او انفجار کولو، په زرګونه خلک به په شهادت ورسول او ژوبل به کړل، خو دلیل یې دا و چې ولې امریکایان په ولایتونو کې بمبارۍ کوي. هیڅ څوک د امریکا د بمباریو طرفدار نه ول. آیا دا بمباری د دې دلیل کې دی چې ته په ډک بازار کې انتحاري وکړې، بې ګناه او بې وسلې خلک دی وژنې؟ دا خو داسې مثال لري لکه قاضي چې په محکمه کې د قاتل نه پوښتنه وکړي چې فلانه کس دی ولې ووژلو، او هغه په جواب کې وایي چې هټلر ولې په میلیونونو انسانان ووژل. ځینو ته شاید زما د دلایل به منطق ښکاره شي، خو اوسنۍ حاکمه ډله ځان ولس ته هیڅ ځوابګو نه بولي. په دوی کې ځینې لا وایي چې ولس هیڅ حق نه لري چې دوی نه پوښتنه وکړي، کله که د څه په اړه معلومات هم ورکړي بیا په ولس احسان کوي. د وناسو د تعلیم مسله خدا د تکراری راځي. ما یو اجمالی جواب وکړي چې د دې د سوالوم تر امرسانی پورې معطل دي. مشهور بریتانوي لیکوال او ژورنالیست پیټر پومرنایټسف په خپل کتاب This is not propaganda: Adventures in the War Against Reality کې د موضوع ته ډېره ښه اشاره کړې او ویلي دي چې وټابوټیزم د یوه طریقه ده کله چې په مسؤل شخص انتقاد وشي هغه په جواب کې غیر مستقیم وایي چې نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم. اوس پوښتنه دا ده که څوک دغه تکتیک نه استفاده کوي مونږ باید څه وکړو؟ تر ټولو اول باید آرام اوسو، د مقابل شخص ټول خبرې واوري، هغه ته غوږ شي، ځکه په بحث کې که څوک عصباني شي هغه بایلون کېده. د مقابل شخص په خبرو کې وټابوټیزم تشخیص کړئ، پرېږدئ چې هغه په هر موضوع چې غواړي وغږیږي، خو تاسو په اصلي موضوع متمرکز پاتې شئ. کله چې مقابل شخص خپل خبرې ختم کړي هغه متوجه کړئ چې غواړي بحث بل خواته انحراف ورکړي او خپل پوښتنه بیا وکړئ، تاکید پرې وکړئ او ورته ووایئ چې زما هدف دا شی دی. که تاسو دا کار ونه کړئ هغه په خپل تکتیک کې کامیاب کیږي او هدف ته رسیږي. هر خبره، هر دلیل، هر جواب، حتی زما د خبرو په شمول په پټو سترګو مه منئ، پوښتنه وکړئ، تحقیق وکړئ، ځان مطمئن کړئ او متوجه اوسئ چې څوک په خپل خبرو کې د وټابوټیزم د مغالطې څخه کار اخلي. په دې هیله چې موضوع مو خوښه شوې وي. تر بیا ښه چارې.